ښه نو اوس زموږ سره چې کومه لا ده او موږ چې به کوم بحث کوو د دې لا نوم دی Personal Information Protection in Electronic Documents Act PIPEDA دا به د کوم ځای یاره دا نو دا به اوس موږ لاړ شو دی Government Laws and Regulation ته Government Laws and Regulation دی بیا موږ لاړ شو دلته Personal Information Protection in Electronic Document Act دا د پټو چې کوم دی مخې ته دا دی د پارلیمنت اف کاناډا نو په 2000 کې د دې مطلب دا دی چې آغاز شوی او دا په 2000 کې بیا اناکټډ شوی و او د کینیډي کوم حکومت چې دی د دې لا هر 15 کاله بعد مطلب تقریبا چې دا به ریویو کوي او دا لا څه ده د دې څه دي سي اهمیت دی نو موږ ویلو لري کوزه چې د کینیډي دا فلیګ به کې راشي اوکې چې تاسو پته ولګي چې دا یو اس نه ده دا کینیډا کینیډین ها سو اوپس ما دا آیپیډ چې دی د ډوکټي ولې خوا کېږي ولې ښه باس کوم sorry about that خاند د مقصد د دې لا دا و چې کوم پرایویټ سېکټر چې کوم دی هغه ته پرسنل انفارمیشن چې کوم دی هغه پروټیکټ کی او هغه چې هم هر یو بزنس ته پرایویټ سېکټر پوه شوې پبلک نو پرایویټ نو هغه ته خو باقاعده د ویل شوی دی چې دا انفارمیشن چې تاسو کوم الی د پرایویسی ډیټا چې کومه ده دا به خو باقاعده پروټیکټ کوي نو دا لا چې دا دی یو قسم ټرست مطلب د خلکو دا کوم کسٹمر چې کوم دی کنزیومر د کې دا ټرست پروموټ کړی دی ځکه چې دا خو الکترونیک کامرس ته نن سبا کنه ای کامرس چوته وي lot of information چې دی آنلاین زی راځي نو دا لا چې دی کله ان اکټ لا نو دی هم تقریبا چې موست لایکلی دی کړی د یورپ او امریکا ته لپاره نو د یو اس او د یورپ کم خلک چې د ریزیډنټ چې دی هغه راځي ډیر شي هغه راځي مطلب دا کینیډا ته زمونږ یو ایسټا غونډه کې سیستم دی مونږ پری غونډه کې انټری ده نو مونږ زو راځي یو ملکونه ته او بزنسونه عام کوي دوانه سیټ ته نو دې کینیډا دا لار کړه او د دا وی چې زمونږ سره دا لاله او مونږ به تاسو چې بزنسونه کوي په کینیډا کې یا تاسو د کسٹمر چې کوم دی د ریزیډنټ چې کوم دی هغه یا سعالی او یا دوینګ س بزنس کوي په کینیډا کې یا د کینیډا د بزنسونو سعالی نو د دې انفارمیشن چې دی دا به باقاعده مطلب دا دی چې پروټیکټ دی او دا غي پرایویسی چې دا هغه به پروټیکټ دی نو د دې لپاره دا لا چې و دا ان اکټیک شو او په دې لا کې وسل تورګه چې رانیزه کما د دولت دا پټواسی مور کړی دی مطلب د یو قسم کم بهر ملکونه چې کم دی یورپ شو او امریکا نو دی اما نور هم ملکونه غوړه لپاره یو قسم ټرست ونه کې ورکړی دی چې زمونږ کمپنیان چې دی هغه خو باقاعده په لا باندې چلیږي او دا غو yearly audit کیږي او دا غو خو باقاعده یو لاز ریګولیشن دي چې هغه فالو کوي اوس که تاسو دا بولټ پوینټس وګورئ نو په دې کې انفارمیشن بولټ پوینټس وګورئ په دې کې دا اولنې چې کوم دی دا کسٹمر نه چې کوم انفارمیشن کلیکټ کیږي یا ډیسکلوز کوي نو خو باقاعده هغه به اجازه ترالي داغي اجازه نه بغیر به انفارمیشن چې دی نه کلیکټ کیږي او چې کلیکټ کوي نو هغه په یو ایمانداري باندې کوي پای کې بغلا غلطي نه کوي او مطلب څه په لا پترو باندې به کوي ځکه چې الله پول چې دی هغه بیا په الیګل کې راځي او مطلب د ارګنایزیشن سره خو باقاعده کلیرلی پرسنل چې د کومي خلکو د خلکو په باره کې کلیرلی پالیسی چې دا پلانکې کس دا کار کولای شي او دا کار نشي کولای نو دا درې بولټ چې دا به باقاعده فالو کوي هر هغه ارګنایزیشن چې هغه پلان کوي چې موږ د امریکا د کینیډا سره کینیډا کې بزنس وکړو یا د کینیډا د بزنسونو سره ریلیشنشپ وکړو هغه به دا درې بولټ چې دی دا لا چې د کومه دا په دې باندې ځان پوهه کوي او فالو کوي به کله یې فالو نه کړو نو بیا هغه بزنس دی هغه نشي کېدی نو ډیر لري او ډیپ وته نه ورځو خو مطلب دا اس سی اس اس پی تاسو نو واړی چې او په تاسو تقریبا کېدی شي چې د امریکای خلک چې د
د کمپنی چې دا په کاناډا کې بزنس کوي نو د دې به کومه لار سره دی کمپلاینس کوي ځان نو په هغې په ترو باندې چې دی هغه په آی پی دا راځي د کینیډي دا کومه لا چې ده ډیجیټل پرایویسي لا چې ده د دې سره به باقاعده ځان کمپلاینس کوي د دې سره کمپلاینس کړی ځان نو هغه به بیا وایلیشن کیږي او نقصان به ته ورسي نو ما خو کې دلته پټو ورکړی دی زه په دا دومره زبردست ځای دی د پارلیمنت هاوس نه دی ما اورېږه چې ځان تاسو موقع برابر شوه په لایف کې او که تاسو ینګ جنریشن یې ښه باقاعده دا سبق وایي د سایبر سیکیورټي د بیا مزې کوي زه دې ته تلم ما خو ټایم وشو دا په 2015 کې و اوري او دا په دې ماښامي ټایم کې ما وخیو نو هغه نور چې دی نو هغه ورو ورو کوزېدو او سمه ده نو نور پې نه دی راغلی او دا دومره زبردست پارلمنت هاوس دی که نه ډېر ښکلی زبردست په دې کې دا کینیډین د پرایم منیسټر چې دلته ناست نو په خیال دا چې دی دا په دغه کې دی د دې څه ورته وایي اټوا کې دی او اټوا چې دی د کینیډي دارالحکومت دی I think yep د دې دارالحکومت دلته پارلیمنت یې هلته دی د هغو ټول ګورنمنټ کم منیسټران چې دي کم هر څه چې دي هلته ناست نو شارټ کټ د پایپیډا لا چې ده د مطلب د دې دا مقصد دی چې کوم انفارمیشن چې دی پرایویټ سیکټر چې دی پروټیکټ کی او د دې سره ښه باقاعده میجرز او دا بیا راځي هغې سی آی ای ته مطلب دا دی چې کانفیډنشیالټي انټیګریټي او اویلیبیلیټي نو دا لا ډېره یو ډیپ ته که تاسو ته موقع برابر شي چېرته دا لا سرچ کوئ آنلاین او په هغې باندې لږ ټې نورې هم وګورئ خیر سی اس پي دومره فوکس نه کوي خو بیا هم مطلب د خپل ځان لپاره وګورئ ایز ا مینیجر که تاسو بیا په هر ملک او بزنس کینیډي سره کوئ نو دا لا چې دا به ښه باقاعده فالو کوئ او که د بل ملک سره کوئ نو هغې ملکونو د لاګانو نه به ځان مطلب دا دی چې پوهه کوئ چې دغلته لاګانې شته نو انفارمیشن سیکیورټي خو ډېر یو مس انډرسټینډینګ کانسپټ دی خلکو ته ځکه چې ځینې خلک وایي انفارمیشن سیکیورټي مطلب دا دی چې هیکینګ او دا شیزونه دي نه اټس انفارمیشن اینڈ سیکیورټي د انفارمیشن سیکیورټي ده پوه شوې نو دا زده کول پکار دي دا پروټیکټ کول پکار دي د دې لپاره کمپنیانې چې دي هغه ډېرې پیسې ورکوي او د هغې ډېرو پیسو په ترو باندې د دې دا کوم انفارمیشن سیکیورټي پرسنل چې کوم دي دا هایر کوي که هغه هر اپلیکیشن وي که هغه هر یو کمپنی او که هغه مطلب نیټورکینګ دی که هر شی دی خو د دې سیکیورټي لپاره ډېرې پیسې ډېره خرچه کوي او په دې په ترو باندې زمونږ ایز ا مینیجر موږ له پکار دا ده چې موږ لاګانې چې کومې دي بره په دې ګورنمنټ کې چې کومې لاګانې دي دا موږ ټول په دې ځان پوهه کړو یا زموږ سره کوم سټینډرډز دي یا زموږ سره دلته بل هم ټایپ اف لیګل سیستم چې کوم دی که نه دا بیا هم انشاءالله په دې باندې غور وکړو په دې کې بیا زما په خیال چې اسلامیک لا به کې هم راځي سیول لا ده به کې اډمنسټریټیو لا ده به کې کرمینل لا ده به کې که نه دا ټولې په دې لیګل سیستم کې دي په هغې باندې هم سرسري بحث وکړو نو ایز ا انفارمیشن سیکیورټي ډیر آسان کار نه دی ډیر زیات ګران کار دی چې تاسو په بل فیلډ کې سکیورټي بل فیلډ کې مینجمنت کوئ تاسو صرف مینجمنت هغه ډپارټمنټ دی او هغه فوکس یې ایز ا انفارمیشن سکیورټي زمونږ فوکس په هر ځای باندې ته ا نواله زی فورې ته ویب نواله د کمپیوټر د ډیوایسز نواله د هغه نه دنه کم پی سی چې د هغه نواله ارګنایزیشن دي د هغه نواله خلکو نواله د لاګا ما خو یو نیم اټ لکه زمونږ دومره غټ پکچري د دې د لاسه جاب چې هغه سټریسفولي او مطلب دا دی چې زمونږ چې هم هر هغه ځای کې بزنس کوي یا چې مونږ کوم سافټویر راغو یا د هغې سکیورټي نه هغې ټول ډیسیژن چې هغه انفارمیشن سکیورټي والا علي ځکه چې هغه د ارګنایزیشن چې دی منګه ټرست کوي موستلی منګه د ارګنایزیشن لپاره د ټول مخکې چې هغه بزنس کنټینیوټي د پوه شوي بزنس دی هغه به باقاعده چلیږي ځکه چې پیسې جنریټ کوي منګه سکیورټي والا پیسې دومره نه جنریټ کوو دا یو کانسپټ دی خلک وایي چې نه انفارمیشن سکیورټي والا پیسې نه بچت کوي کمپنۍ ته مطلب الټه تاوان دی I disagree with that ځکه چې انفارمیشن سکیورټي کنه او خلکو خو تاسو خبره ده چې امپلویر شي دي
بای هغه خو هر شی مطلب دا دی چې هغه کله دومره لاګانی سي هغه کوي فالو کوي خو موږ به انفورس کوو نو چې کله انفورس کوو تھرو وایلیشنز ان all these کنه او بیا ایچ آر ته لړ شي نو هغه په تھرو باندې دا چې دی لګوټي صحیح چلیږي زمونږ پالیسیانی نو مطلب دا دی چې پالیسی واو سکیورټي خلک نه وو نو پالیسی چې کارم نه کوي نو دا مطلب دا دی چې انفارمیشن سکیورټي والا خبا قاعده په ارګنایزیشن کې هیلپ کوي او هغه کمپلاینس او ریګولیشن چې کوم دی یا انټرنل او ایکسټرنل تھریټ چې کوم دی هغه ټول منګه زمونږ ذمہواری ده مونږ بچ کو انټرنل تھریټ چې دی هغه هم د ټول نه خراب او ټول نه لازمي ده ځکه چې انټرنل تھریټ سره یې سم نه کیږي کته د دنیا هغه هر نمونه سکیورټي ورواچي په ارګنایزیشن باندې کاغه هر څه خو چې انټرنلی یو امپلوي ستا غل وو او هغه کې ردو بدو وو نو بیا مطلب دا دی چې تاسو که ډیر زیات ارڅه وکړئ کنه خو هغه خپل هغه سره اکسسی پوه شوي هغه سره د دنیا مطلب د کمپنۍ ډیر غټ انټرنل نالج یو سره اکسس یو سره نو هغه اکسس چې دی هغه وته شي او هغه د سوشل انجینیرینګ په ترو باندې وته شي یا نیګلیجنس وته یا دا کم کس چې دی د خنو خپو وکړ کیه د کار وخکو نو دا غي هم جدا پروسس دی چې هغه پروسس په انفارمیشن سکیورټي منیجر چې دی هغه به باقاعده د فورس کې ارګنایزیشن ته چې دا پروسس به موږ فالو کوو د دې نه چې موږ دا نه فالو کوو نو د قلاګان چې بره کمی دي د سیټ دا دا بیا ټولي وایلیټ کیږي نو انفارمیشن سکیورټي ډیر آسان کار نه دی ډیر زیات ګران کار دی او که تاسو خیال وکړئ دا ټاپک چې ما کوم ورکړی دی دا د ارګنایزیشنل سایبر سکیورټي فریم ورک ان ارکیټیکچر ځکه چې دا سایبر یو څه چې هم په انټرنیټ باندې یا په دې باندې د سایبر وای او د هغې سکیورټي شو او بیا د هغې فریم ورک چې کوم دی کوم منګه به لاګانې به سټډي کوو سټینډرډز به سټډي کوو بیا د هغې نه بعد منګه ارګنایزیشن کې چې کوم پروسس پروسیجرز دي ګایډلاینز دي هغه منګه ګورو نو د دې په ترو باندې مطلب دا دی چې د ارګنایزیشن دی چلیږي او ارګنایزیشن هغه سکسسفولي او هغه چې دی پیسې راوړي زمونږ جاب دا دی چې زمونږ اویلیبیلیټي بزنس ته د حد نه سیوای او په دې طریقې چې هغه ته نقصان یا اویلیبیلیټي ختم نشي او که ختميږي نو دا غیر لپاره میکسیمم ټولرنس ټایم چې کوم دی هغه څومره دی مطلب دا دی په کم ټایم کې دا به ریکور کیږي دا غي میکسیمم ټایم څومره دی او څومره مینیمم ټایم دی نو هغه ټول به ان شاء الله چې په فیوچر کې موږ ډیسکشن کوو خیر زه خو لګوري ټاپک نه لګوري بار ته لاړم لاندې مې شروع کړو او خیر دا ډیر لازمي دي چې سکیورټي ته ډیر په بد نظر مګ وره سکیورټي چې دا کتا سوزان کامیاب واړي په دنیا کې پوه شوي په ملک نو په دنیا کې نو انفارمیشن سکیورټي کاغه تاسو په هر یو اپلیکیشن کې کوي کتا سو ډیولپینګ کړئ په ډیولپینګ کې سکیورټي وکړي کتا سو په نیټورکینګ په هغه کې سکیورټي وکړي او کتا سو په نور عام آی ټی کې یو بل ګراوند ونی سي عام آی ټی غټونه کې فیلډ دا غي نه کډیر حد وکړي یا به د ټیکنیکل سپورټ لرشي باغې کې منیجر کیږي او نور مخه د بیا سره نشیدل نو تاسو لپاره ریکمند کوم چې فیوچر جاب او فیوچر سکیورټي وکړئ نو انفارمیشن سکیورټي از way to go cyber security یا انفارمیشن سکیورټي السلام علیکم